هغه دوه کورنۍ چې له تېرو 40 کالونو راهیسې یو د بل دښمني په اوږو بار وه او همدغې چارې په دښمنۍ کې د ښکېلو اړخونو له سترګو خوبونه هم تښتولي وو. د ښایسته خان او معلم شیر کورنیو ترمنځ د قتل پر سر 40 کلنه دښمني نن د کندوز ولایت د یو شمېر اماراتي چارواکو او قومي مخاورو په منځګړیتوب حل او دواړو لورو ته پر صبر او زغم ټینګار وشو. د صلح واک او اقتدار موږ حاجي صاحب هغه امیر ته ورکړی ده. د قاتل او مقتول کورنیو غړي وایي خوښ دي چې تیره دښمني په پخلاینې بدله شوه او له دې وروسته به وکولی شي د دښمن له ډار پرته ارامه ژوند وکړي. په سوله کې خیر ده او په سوله کې آرامش ده، په سوله کې کامیابی ده. نو دغه ښېګڼې وسې او بل د سولې ښه والی دا ده چې موږ یو داخلي جنګ نه باسي او ښو نتایجو ته مو رسوي. دښمني ژوند داسې ژوند وي لکه فکر وکړه که نه چې هر څوک به د خپل هغه سوري څخه ویریږي. نو آزاد ژوند هغه ژوند چې خلک توقع لري او امید لري، هغه ژوند چې د انسان نشي کولی. نو تریخ ژوند یقینا باید منګه ملي منافع پکې وینو، د کلي منافع پکې وینو، د مسجد منافع. له دې سره د کندوز ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین او هغه اړخونه چې د دغې دښمنۍ په له منځه وړلو کې مهم رول لوبولی له دواړو کورنیو مننه کوي چې یو تر بله یې د دوستۍ غاړه ورکړه او زیاتوي چې له دې وروسته به هم په دغه ولایت کې د یو شمېر کسانو ترمنځ د پاتو شخړو د حل لپاره کار وکړي. خوشبختانه د اخوت او د برادري او د وحدت په فضا کې حل و فصل شوه، ځکه دا دښمني د 40 کلونو په موده کې رامنځته شوې وه چې د یو کس د محمد یعقوب په نوم باندې چې پکې په قتل رسېدلی و د معلم شیر له طرف نه. د دغه د نظام په پشتیواني سره او د دې سپین ږیرو په همکاري سره، د علماو په همکاري سره موږ په دغه د فتوحات نه دې خواته دغه نن کوم منازع چې موږ هغه کوو دا 221مه فیصله ده. تقریبا ما 210 فیصله 2 میاشتې مخکې اعلان کړې وه، نن 211 فیصله د غټې وړې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات له واکمنېدو را په دې خوا د دغه ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو او قومي مشرانو په منځګړیتوب کندوز ولایت کې له 600 څخه زیاتې خپلمنځي دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.